پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو سړی رالی یو پیر لره فقیر لره جادوګر لره ساحر لره کوډګر لره دا لاس یې ورښکاره کوي یا دغسې مطلب پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي له ده پوښتنه وکړله اوس که چیرې ده د دې خبرې تصدیق وکړي چې څنګه کوډګر ورته ویلي وو دم ویل و خبره دغسې ده د الله رسول فرمایي په دې خبره دی کافر سلو د الله رسول فرمایي په دې خبره دی مشرک سلو او که تصدیق ونه کوي خالی رالی پوښتنې وکول دی درځي موږ دی معلومو دی څنګه دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي 40 ورځې الله پاک ستا توبه نه قبلوي 40 ورځې الله پاک ستا توبه نه قبلوي که ته چیرې یو ساحر و جادوګر و نجومي لره رایلې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نبوت څخه مخکې عاجزانو کاهنان به و کاهن دې ته ویل کېږي چې یو سړی به رالی له ده بیا پوښتنه کوله د سبا و د بل سبا د راروان کال خبرې به له ده پوښتلې بیا به دی راولاړ سو د ځانه بې خبرې ورته جوړولې ورته کولې چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک رالی دا سلسله چې د هغه قطع سوه هغه ختمه سوه هغه ورکه سوله د عربو چې کوم هغه مشران مشرکان عربو نو هغو به پر کاهن باندې ډېر اعتبار و بروسه او یقین کوئ د شیطان څه به خبرې واورېدلې شیطان به هغه د فرشتو څه خبرې اورېدلې وې دلته به بیا کاهن راولاړ سو ساحر و جادوګر راولاړ سو څه به هغه وې څه به د ځانه وې نو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک رالی شیطان له اسمانو بند سو هغه سلسله و خبرې چې دي هغه ختم سولې اوس خبره دا د عزیزانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من اتا عرافا فسأله عن شيء یو سړی کاهن ساحر جادوګر لره رالی فسأله عن شيء د شي پوښتنې ځینې وکړله چې زما پال وګوره زه به څنګه یم زما اولاد به څنګه یي زما سبا به څنګه یي زما ژوند به څنګه یي زما مرګ به څنګه یي د الله رسول فرمایي لم تقبل له صلاة 40 لیله رواه مسلم 40 ورځې الله پاک د دې سړي لمونځ نه قبلوي چې دا کوم سړی چا لره ورلی او دا پوښتنې چې د هغې یې ځینې وکړله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی راولاړ سو من اتا کاهنا فصدقه وصدقه یو سړی راولاړ سو کاهن لره رالی بیا تصدیق چې دی هغه یې وکړي نو دی فقد برئ مما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم رواه ابو داود پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کم دین پر ما را نازل سوی دی د الله له جانبه گویا تا د هغه انکار وکړي گویا هغه تا شاته وغورځوئ گویا د دین د اسلام څخه تا د براعت اعلان وکړي چې کله یو سړی کاهن ساحر جادوګر لري چې دی هغه راشي نو لہذا د الله رسول فرمایي قطعا به تاسو ساحران و جادوګران لره نه ورځئ او بیا بله خبره دا ده د الله رسول فرمایي که چیرې یو سړی ساحر لره رالی یا نجومی لره رالی لاس یې ورښکاره کړي زما پال وګوره پلانی د الله رسول فرمایي فقد کفر کفر یې وکړي دې سړي د الله رسول فرمایي فقد اشرک دې سړي شرک وکړي دا مشرک سو په دې خبره باندې د الله رسول فرمایي والساحر والکاهن ساحر والساحر کافر مشکات حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي کاهن چې دی هغه ساحر دی او ساحر چې دی هغه کافر دی دا دونه خبرې ما تاسو ته ولې وکړې عزیزانو هغه وجه دا د عزیزانو چې نن زما او ستا عقیده دومره کچه سوله چې نن د الله بجای د خالق بجای ما او تا له مخلوق د خپل ژوند هغه عزت دی ذلت دی تور دی سپین دی شد دی بد دی دا ځینې غواړو څومره د افسوس خبره ده چې یو انسان د بل انسان سه هغه خبرې غواړي چې کومې خبرې د الله په لاس کې دي د الله په کنټرول او په قبضه کې دي دا خبره مې په دې درته وکړه عزیزانو یو سړی ما سره میسیج راته کړی و رکشه مکشه چلوي نو د ما ته ویل مولوي صاحب ما یو زنانه راواخیستله په رکشه کې نو بیا د زنانې مطلب پر لارې پر یاد راته وکړي چې داسې زما خاوند دویم واده کوي داسې زما سره دا ظلم و پلانۍ کوي تا ته یو تعویزګر نه دی در معلوم چې ما ورولې یو تعویز راوکړي وی ما ورته ولې نه دی را معلوم بالکل را معلوم دی نو قرار زه راولاړ سوم دا زنانه ما هغه
کوډګر لره ساحر لره جادوګر لره راوستله چې رامې وستله هغه 15,000 روپۍ ځینې واخیستلې او بیا مطلب هغه تعویض و کوډې موډې هر شی چې و هغه یې ورکړلو نو ته ما ته میسیج راکړی چې مولوي صاحب زما اوس سر خلاص شو زه ډېر پریشانه یم ما د الله په خاطر د دې زنانې سره دا کار وکړئ د دې هم په زړه کې شی نه و زما هم په زړه کې شی نه و ما خالي لاندې ورته ویلې کلمال یو ته یوه دا زنانه یو دا پیر چې دا کم چا لره تی ورغلي یاست دا کوډګر دا به 3 سره جهنم لره ځئ او 3 سره تاسو جهنمیان یاست چې تاسو د یو مسلمان کور چې دی هغه ور خرابوئ تاسو د یو مسلمان ژوند چې دی هغه ور تباه کوئ هغه بله خبره ده چې نیم انسانان داسې دي هغه سحر نه مني جادو نه مني کوډې نه مني یا سحر هم ستا جادو هم ستا او کوډې هم ستا بیا بله زنانه راغلې وه هغې راته ویل مولوي صاحب زما ادې د یو پیر سره ملاو سوله هغه پیر ورته ویلې ګوره د پیر څه مراد کوډګر دی د پیر څه مراد جادوګر دی د پیر څه مراد ساحر دی زه تا ته باچا آغا صاحب نه در ښیمه زه تا ته علي آغا صاحب رحمه الله نه در ښیمه زه زما شیخ مولوي آغا صاحب رحمه الله نه در ښیمه زه و تا ته لالک آغا صاحب و ناپي آغا صاحب نه در ښیمه زه و تا ته کډي آغا صاحب نه در ښیمه زه و تا ته دغه ظالمان کافران جادوګران ساحران نجومیان زه و تا ته دا در ښیمه نو دې پیر ورته ویلې زه به تا ته داسې تعویض درکم چې ته به جهان وینې او جهان به تا نه ویني او بیا یې 50,000 روپۍ هم ځینې واخیستلې 50,000 روپۍ ځینې واخیستلې نو دا زنانه خپله راته وایي چې زما مور د مولوي صاحب زما مور ده اوس ما ورته ویلې ای ظالمانو ولې مې کور خراب دی دغه پیر داسې دی چې جهان دی ویني ګورې دا پیر دغه دی که نه دی چې موږ ټوله وینو دی نو څنګه پیر راولاړېږي بیا و تا ته دا لاره در ښایي زه به تا ته داسې پلانی شی در وښیم دا ټول کفریات عزیزانو دا ټول هغه شیان دي چې انسان جهنم ته رسوي دا ټول هغه خبرې دي چې انسان له ایمانه خلاصوي من اتا عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له الصلاة 40 لیله د الله رسول فرمایي 40 ورځې به ستا لمونځ نه قبلېږي بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو سړی رالی یو پیر لره فقیر لره جادوګر لره ساحر لره کوډګر لره دا لاس یې ورښکاره کوي یا دغسې مطلب پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي له ده پوښتنه وکړله اوس که چیرې ده د دې خبرې تصدیق وکړي چې څنګه کوډګر ورته ویلي وو دم ویل و خبره دغسې ده د الله رسول فرمایي په دې خبره دی کافر سلو د الله رسول فرمایي په دې خبره دی مشرک سلو او که تصدیق ونه کوي خالی رالی پوښتنه وکول دی درځي موږ دی معلومو دی څنګه دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي 40 ورځې الله پاک ستا توبه نه قبلوي 40 ورځې الله پاک ستا توبه نه قبلوي که ته چیرې یو ساحر و جادوګر و نجومي لره رایلې وګورئ په دې ښار کې وګورئ عزیزانو نیم ښار چې دی هغه جادوګرانو نیولی دی نیم ښار چې دی هغه ساحرانو نجومیانو نیولی دی ما ته به هېڅ چاته څه نه وایي ولې جمهوریت دی ازادي ده که نه په تا به هم کوډې وکړي په تا به هم سیر وکړي په تا به هم جادو وکړي که چیرې په آیت الکرسي کې اثر نه و نو به ستا کوډې پر موږ وچلیږي که الله او رسول په آیت الکرسي کې موږ ته ښوولې ده چې په دې کې اثر ستا تم دروغجن یې ستا استاز هم دروغجن دی یا بل استاز هم دروغجن دی تم په دې خبره کافر یې ستا استاز هم په دې خبره کافر دی تم جهنمي یې ستا استاز هم په دې خبرو جهنمي کېږي یو سړی لره به زنانه راځي دی به 50,000 روپۍ ځینې اخلي او بیا به څه کوي بیا به ورته وایي زه به تا ته داسې جادو در زده کړم ته به جهان وینې جهان به تا نه وینې هغه بله خبره نه درته کوم چې دې زنانې د خپلې مور په باره کې راته وکړله چې دې پیر جادوګر کوډګر بیا زما د مور سره څه عمل چې دی هغه وکوي پوه سواست څونه جبه خبره ده عزیزانو موږ پر کومه باندې روان یو ولې مې دا خپل ایمان و اسلام د بل چا په لمن کې کښېښوئ ولې الله پاک زما او ستا دا ایمان چې دی هغه له ما او تا اخلي په دغه صورت کې الله دې نه راڅه اخلي الله دې نه راڅخه ناراضه کېږي بیا روایاتو کې راځي علامه ابن حجر هیتمي را نقل کړي دي ویلې یوه زنانه راله ببي عایشې صدیقې ته ویلې که زه خپل وش په رسۍ وتړم زه دا خپل وش په رسۍ وتړم دا خو به څه ګناه نه وي عایشه صدیقیه نه سوه پوه د دې په خبره ولې یا څه ګناه ده ولې ګناه نه لري پروا نه لري ویلې ول ما زما خاوین تړلی دی چې هغه بیا بل واده ونه کړي
عائشه صدیقه په دې خبره پوه شوله او بیا ولاړه کوي دا جادوګره ولنه ما ولاړه کوي دا جادوګره ده دا ساحره ده دا هغه خبره ده چې د الله رسول فرمایي چې دا کفر دی دا شرک دی 40 ورځې الله ستا توبه نه قبلوي او 40 ورځې الله پاک ستا لمونځ نه قبلوي دا هغه وخت کې به ښځې راولاړې سوې د جادو د سیر سره به تعلق و بیا به په خپل خاوند باندې داسې جادو و سیر دا کوډې موډې وکړلې بیا به د هغه دماغ ور وګرځوي بیا به فکر چې د هغه په بله خوا ور واړوي